د قرآن عظیم شان هر آیت هغه د ټول انسانانو د هدایت ذریعہ ده، د دوی د کامیابی لپاره ضامن ده. رب کریم موږ ته څه حکم کوي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه، ای ګرانو مؤمنینو. دا د یا ایها الذین آمنوا خطاب الله خپل محبوبانو ته کوي، خپل دوستانو ته کوي. په یا ایها الناس باندې خطاب عام انسانانو ته وي، خو د مؤمنینو په عنوان هغه خپل محترم او قدرمنو امت بندگانو ته خطاب کوي. او قدرمن شاګرد ته، قدرمن اولاد ته پلار هغه خلیار غواړي، استاد هغه خلیار غواړي. نو رب کریم چې تر ټولو نه ارحم ده، هغه خو تر ټولو نه د موږ په خیر باندې ډیر خبر ده، هغه ډیر خیر لیار راته غواړي. نو د موږ د نجات لپاره ویې رب کریم چې کله هم تاسو د کافرانو سره مخامخ شئ، نو یو شی به دا کوئ چې ثابت قدم به یې دومره ته ویئ چې الله تعالی به ډیر یادوئ، بیا به نو تاسو کامیاب شئ. دریم اصل بیانې چې اطاعت به د الله تعالی او د رسول الله کوي. په شریعت کې د شریعت په پایبندۍ کې د تاسو لپاره کامیابی ده. څلورم راته اصل دا بیانې چې خپل منځي اختلافات به نه کوي. دا اختلافات د تاسو قوت ختموي، تاسو عزت ختموي، تاسو روب ختموي، بیا به بزدل شئ، نو دښمن به در باندې غالب کیږي.